دا څلور پنځه میاشتې عیال غوښه والله بېلاکه خوړلې لیدلې نه ما زه چټه څه نه ورته ویل چې لږ غوښه راته راکړه موږ په فکر کې خو یې که نه موږ خو دا فکر کوو چې کاکا غوښې تاتمي داسې یخني شوروا به درته جوړوي که خیر و څنګه ناڅاپه مې په مخ رابهېدلې اوښکې څنګه ناڅاپه مې په مخ رابهېدلې اوښکې ستا په غرونو او ښارونو بیا د امن صادر خور شه ای زما زخمي دار له خپله خوا ورکړه وایي دا دې کاکا ته زما له خوا ډالۍ کور یې ودان خیر دې وي زخمي وطنه ټول زخمونه دې ټکور شه ستا په غرونو او ښارونو بیا د امن صادر خور شه ای زما لرګی دې څه کړی یخی ده دا قنوله دې ولې بسته کړي داسې باسه بغنیا کې حاجي صاحب ته هسپتال ته یو دا دې وپېژاندو بیت ته بتۍ هم لري ګوره شپې دې بتۍ ماتمونه دا د وینو سیلابونه جنازې او تا ویلې چې لمچي مې نسته سترخان مې نسته او دا نسته او ها نسته نسته که نه خو دې کې خو شک نه وسې نه و اوس موږ درته راوړي دي توکل په خدای آمین 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 راړې به ګوره نه ګوره خدای خو مهربانه ده قبلوي خدای صادر خور شه ای زما زخمي وطنه ټول زخمونه دې ټکور شه ای زما زخمي وطنه ټول زخمونه دې ټکور شه ستا د غرونو په سرونو بیا نغمې د چنارونو ستا د غرونو په ستانو د کور آباد وي تاسې هغه حالت یې په ویډیو کې وکوت او بیا یې له موږ سره همکاري وکړه د موږ لاسنیوی یې وکړو تر څو پورې تاسې ته دغه شیان راوړو تا ویلې دیګ مې نسته دا بخار دیګ مسله مې درته راوړي مسله دا مسله د جاینماز لمونځ به ورباندې کوې که نه دومره پسته مسله ده دا که خیر اوس عبادت پې کې او موږ هغه خلکو ته چې چا کومک کړی ده او ته دعاګانې ورته کې ډېر زبردسته خوند به کوي که نه کاکا ویل وای دسترخوان مې نسته نو موږ د یو په ځای دوه دسترخوانه راوړي دا دسترخوان ده دسترخوان دغه هغه مړی چې پسته ساتي هغه دسترخوان ده او هغه بل هغه ډوډۍ چې پکې خوري هغه دسترخوان دا نه ده دا بیا دا ډوډۍ چې خوري هغه دسترخوان زندگی بدلیږي ما ژوند بدلیږي چې خدای تعالی د یو چا ناره واوري ژوند به دې برابر سي غوښه مې هم راوړي غوښه او بانجان او سلاته هم شته قسم ته ما سره دا څلور پنځه میاشتې عیال غوښه والله بېلاکه خوړلې لیدلې نه ما زه چټه څه نه ورته ویل چې لږ غوښه راته راکړه تا ویلې چې دا څلور پنځه میاشتې مې عیال غوښه لیدلې نه ده ما ویلې چې ورته ووایم چې لږ غوښه راته راوړئ که نه هغه دې له فکره وواتو موږ په فکر کې خو یې که نه موږ خو دا فکر کوو چې کاکا غوښې تاتمي داسې یخني شوروا به درته جوړوي که خیر و چې نوشیجان یې کړي او داسې نه دې ګرمه شي او موږ ته دعاګانې وکړي هغه خلکو ته چې هغه تا سره یې همکاري کړې هغو ته دعاګانې وکړي نن دغه د موږ تر شا چې څومره مواد دي دا تقریبا دغه واغه لرګي چې تا د لرګي دسمن شی نه لرل تا ویلې وایه زوغ نه لرم او نو هغه زوغه لرګي هم لا درته راوړو که نه شاوخوا دغه
تقریبا د 40,000 سامان ده دا وسایل چې مو درته اخیستي دي دوستانو تر 15,000 پورې کومک کړی و 100,000 به تا ته نغدي وسپارو 100,000 به تا ته نغدي وسپارو صحیح ده د دې ټولو دوستانو چې چا یوه یوه روپۍ کومک کړی خدای تعالی دې کور له مځکې تر اسمانه پورې پورته ودانوي آمین لویه خدای ته یې وسونه دنې په دنیا کې تا وهاله وایات مور پلار ټول راته ورکړه هر څوک کومک کړی خدای ته کومک ورسره وکړه آمین 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 خدای ته یې وسونه آمین خدای دې ناروغۍ ښې کړي خدای دې مسافرۍ د خیر ورلنډې کې خدای دې خپلو وطنونو ته راولي او له خپلو اولادونو سره دې په خیر او خوشحالۍ سره دیدن وکړي دوی تل همکاري کړې ستا په څېر د بېوزلانو یې تل لاسنیوی کړی خدای دې کورونه ودان لري حتما یې وسونه ورکوي او حتما یې ورکوي دا د تا باور چې دومره پوخ و چې خدای تعالی به ما ته په دې کور کې راکوي هغو خلکو چې دغه کومک او همکاري په کوم نیت کړې ده په کوم اخلاص یې کړي نو هغو ته به څرنګه خدای تعالی هغه بدله نه ورکوي حتما یې ورکوي حتما یې ورکوي کانه تا ویلی ترموز مې نسته اوس دغه ده ستا کنکلی تور چای جوړ شو د یو په ځای 2 چای جوړ شه دي 2 یو دغه ده یو بل دغه دا میلمنو ته چې چای پکې راخي دا د میلمنو هم شته که نه که میلمانه په چای جوش کې چای غوښت که په ترمازه کې ته خوښ رضا یې صحیح ده بس ای زما زخمی وطانا ټول زخمونه دې ټکور شه ستا په غرونو او ښارونو بیا د امن صادر خور شه ای زما زخمی وطانا ټول زخمونه دې ټکور شه ای زما زخمی کاکا 100,000 روپۍ نغدې درکوو ښه ساتلی یې شې لبونه جنازې او ماتمونه دا د وینو کاکا ته مې شاوخوا ټول ټال 15,000 کومک دي دوستانو او همکارانو چې هغه اول وار موږ راغلي وو او دغه ځل ورساو هم مواد دي هم نغدې دي تر څو چې مو وس رسیږي او توان مې انشاءالله تر دغسې کورنیو به ځان رسوو خو په پښتو کې متل ده وایي چې خانې په یارانې نو موږ چې دغه همکاري او دغه کومک او دغه منډه ترړه د خدای له دغسې بېوزله بندګانو سره کوو هغه ستاسو په څېر دوستانو په مرسته او همکارۍ کوو ستاسو له همیشنۍ همکارۍ مننه کور ماباد د کاکا هغه دعاګانې د خدای درته قبولې کړي چې د زړه له اخلاص او له سوخته یې وکړي جګړه دې مړه شي زیاتې بس وا څه کم نیمه پېړۍ دم د په اوښکو او په وینو یې سره هره ګړۍ د په اوښکو او په وینو یې سره هره ګړۍ جګړه دې مړه شي زیاتې بس وا څه کم نیمه پېړۍ دم د په اوښکو او په وینو یې سره هره ګړۍ